Assalamu alaikum, dear friends. How are you? I hope you will be fine and great. Today is our topic on present continuous tense. نن زموږ کوم موضوع چې د هغه present continuous tense ده یا حال جاری زمانه. نو ټول وړاندې به تعریف کو بیا مثالونه او هم له structure سره. We use present continuous tense to show that action is happening now or at the time of speaking. هر هغه عمل چې اوس واقع کیږي یا د خبرو په دوران کې واقع کیږي حال جاری دی. لنډم کړله. یعنی هر هغه عمل چې اوس واقع کیږي یا د خبرو په دوران کې نو زه خبرې کوم په دوران کې واقع شو نو دا حال جاری زمانه یا present continuous tense دی. نور بهم ساده کو. زه اوس درس در کوم نو دا حال جاری کې راځي او تاسو دا درس زده کوئ نو دا هم حال جاری کې راځي. د ټولو وړاندې به structure وایو او بیا به وړاندې مثالونه هم ورسره وایو. د مثبت structure چې دی subject plus be plus verb ing plus یا rest of the sentence. دا structure به لږ واضحه کو. subject چې دی he she it یا I you we they یا هم شخص ویل کیږي یا اشخاص نمونه هم ذکر کېدلی شي یعنی person علي یا جاوید دا subject کې راځي. be چې کوم دی موږ ویلی دی is mr دی. is چې دی د مفرد د پاره کارول کیږي یعنی he she it یا د شخص نوم علي یا جاوید یا احمد یو نوم وي. ام د ځان لپاره کارول کیږي یعنی I سره کارول کیږي I am صرف ځان لپاره. او R چې دی هغه د مثبت یعنی جمع د لپاره کارول کیږي لکه مثال you we they د لپاره R کارول کیږي یا دوه نمونه چې وي احمد علي نو دا R استعمالول شي موږ ورته. بیا د ورب ورخ پیژنې عمل یا فعل هر څه واقع کیږي هغه ته ورب ویل کیږي او پلس ing چې سره لګیدل نو هغه کنټینیوس ټنس یعنی جاری کی شو. بیا سی rest of the sentence یعنی باقی مانده کومه جمله چې ده. دا د structure واضحه کول. اوس به هم مثال وایو. he is writing his homework. he چې دی subject کې دی. بیا is موږ ویلو چې کله singular راغی یعنی یو راغی نو هغه د پاره چې دی موږ استعمالولی شو is. نو is چې دی b کې راغی صحیح شو. به write چې دی verb شو لیکلو ته write چې کوم دی لیکلو ته وي. به سره موږ ing لګولې دي نو دا شو writing دا verb کې راغی verb ing کې او بعد داغه نه his homework rest of the sentence یعنی باقی مانده جمله راغله. he is writing his homework هغه چې د خپل کورنۍ دنده لیکي. دویم مثال you are reading this sentence. you subject شو r چې دی b کې راغی نو موږ ویلو you سره چې دی r لګول کیږي. read چې دی دا verb شو ing سره لګیدل نو reading this sentence ته چې دی دا جمله لولي. she is studying Arabic هغه چې دی عربي لولي یا عربي یادوي. اوس چې دی am سره جوړ کو I am talking to my teacher. I am talking to my teacher زه خپل استاد سره خبرې کوم. صحیح ده. دا I چې دی am سره یوز شو دا وو مثبت جملې او structure. اوس راځو منفي structure او جملې. subject plus be plus not مخکې be پورې او نو be نه بعد دلته موږ not لګو. بیا plus verb ing plus rest of the sentence. مثال he is not watching TV. he subject شو is be شو not چې اضافه شو ورسره. he is not watching TV دا چې منفي دغه جمله شو. اوس بل مثال you are not sleeping ته نه اود کیږي. بل مثال you are not reading ته نه لولي کنه you are not reading sentence یا you are not reading book کتاب نو باقی چې کوم پات شو هغه به rest of the sentence کې راځي. دا وو منفي یعنی not به سره اضافه کې د be هر کله چې ته نیگیټیو جمله جوړې نیگیټیو یعنی منفي جمله جوړې نو ته بچ دی د be نه بعد یعنی is mr نه بعد چې دی not لګي اضافه کې به سره نو ستا جمله به نیگیټیو کیږي. اوس چې دی question structure یا سوالیه example په کې موږ وایو صحیح شو.
نو هر کله چې ته سوالیه جوړې نو ته به چې دی بي مخکې راولي که هغه از وي که هغه آر وي که هغه ام وي هغه به د جملې سر ته راولي یعنی بي پلس سبجیکټ پلس ورب آی ان جي پلس رست اف د سنټنس او بیا سوالیه نشان. مثال is جاوید working آیا جاوید کار کوي. are they eating meal دا are چې کوم دی دا موږ جملې سره تر ګور دی راغی نو موږ are لګولو. is چې دی موږ سنګولر جاوید سره ولګولو. are they fixing a truck آیا دوی د ټرک یا لارۍ جوړي. دوی سره موږ اخره کې سوالیه نشان لګو نو موږ پوهیږو چې دا کوېسچن دی. صحیح ده. دا د نن ورځې درس امید کوم تاسو په دې باندې پوه شوي او تاسو چې نور جملې هم له ځانه جوړ کړئ کوشش کوئ چې تاسو پریکټس ورسره کوئ نو تاسو هم داسې یادېږي.